السلام علیکم ملګرو، زه حکمت جان د حکمت جان افیشل پیج نه تاسو سره مخاطب یم. ملګرو امید لرم چې ټول ملګري به روغ او جوړي د ژوند په مزو کې وي. ملګرو نن ویډیوز د خلکو لپاره چې کم یو کس هم ځان کامیابېدل غواړي نو دا ویډیوز دی لازمي وګورئ. نن سبا که څنګه تاسو په خپل معاشره کې ګورئ کم کامیاب کسان چې دي هغه خپل مهنت کړی وي او هغې ته د هغې وسیله ملو شوي وي. لکه څنګه موږ چې یو کار چالو کوو موږ هغې لپاره مهنت نه کوو او هغې باندې موږ کار نه چالو کوو ځکه چې موږ د څه نه یېرېږو د ناکامۍ نه یېرېږو. خو کوم یو کار چې تاسو چالو کوو او تاسو پکې ناکام شو نو انشاءالله تاسو په هغې کار کې کامیاب کیږو. نو ملګرو تاسو دا ویډیو وګورئ، د دې نه پس بیا خبرې اترې کوو. بے قدرا کچھ قدر نہ کیتی اسا کیتی خوب تسلی کوچ نصیب. ملګرو تاسو دا ویډیو وکړه چې یوه سویه ده چې یوه پیره پنیر باندې وخاته راوغورځېده، دویم پیره وخاته راوغورځېده، دریم پیره وخاته نو خپل منزل ته ځان ورسولو. دا څه وجه وه؟ دا دی محنت وکړو، خپل محنت یې لاس ور نه کړو او بیا هم خپل محنت وکړو او بل ورځې ته ځان ورسولو. څنګه چې تاسو زموږ په معاشره کې ګورئ کم کامیاب خلک چې هم د هغوی داسې ټریانې کړي محنت یې کړی وي او دې منزل ته ځان رسولي. ملګرو د ویډیوز مطلب مې دا دی چې نن سبا که څنګه تاسو ګورئ په زموږ معاشره کې ډېر داسې خلک دي غریبانان وي او ځینې داسې وي چې ځان نه غریبانان جوړ کړي، لکه نن سبا یو ته لاس نیولی بل ته لاس نیولی چې 10 روپۍ راکړه 20 روپۍ راکړه. داسې وي په وجود دروغ وي، خپل محنت نه کوي، په دې تیارې ته ناست وي. ویګا مې کسان کتل چې 1500 روپۍ ورځې جوړ کړې وه، په بدن روغ، په لاسو روغ، په خپو روغ، خو دوی محنت نه کوي. که دوی چېرې خپل محنت کولی نو کېدای شي د دې نه زیات ورته میلاو شوی وای یا په خپل لاسو چې ورته میلاو شوی وای نو دا یو ته لاس نیول بل ته لاس نیول نه، دې نه هېڅ هم نه جوړېږي. ځینې خو داسې وي چې خامخا مجبوره وي چې یا لاس خراب وي کور کې څوک وینه، او ځینې داسې وي چې هغوی ته کاروبار جوړ کړی وي. نو که څنګه تاسو ته پته چې پخوا وختو کې یو بادشاه او هغوی هم یو جنګ یې بیه کړو، دویم یې بیه کړو، دریم یې بیه کړو. دا په یو ځنګل کې ناست چې کله چې دریم جنګ بیه کړو دا په ځنګل کې ناست نو یو میږي باندې نظر شو چې میږی یو پې راوخوتو راوغورځېدو، بیا یې وخوتو راوغورځېدو، دریم پې راوخوتو نو خپل منزل ته یې ځان ورسولو. نو دې بادشاه هم د دې میږي نه پیدا وکړو چې چې دا زما په شانتې یو دی، ما لکه 3 جنګونه بیه کړو، دا 3 پېره راوغورځېدو نو زه هم د ده په شانتې محنت وکړم نو هغه جنګ به وګټم. نو چې 4 پېره یا 3 پېره یې ټرې وکړه نو هغه بادشاه جنګ وګټلو. داسې زموږ په معاشره کې تاسو څومره هم خلک ښکاري لکه یو ځای ته ځان رسولی وي نو هغوی هم خپل محنت کړی وي، داسې تکلیف یې تېر کړی وي. نو ملګرو خپل محنت کوئ، بل چا لکه تمه لاس نیول یو شی بل شی دا نه وي په کار، ځکه چې په بادام روغ خپل منډه تړله وه دا وایي چې یاره دیاړي شته نه یې که نه، لکه کاروبار شته نه دیاړي شته خو تله خو څوک کور له پسې نه شي ورپسې راتلی که نه چې یاره راشه موږ سره ډیوټي وکړه یا بل شي. تاسو هغه لږ خپل محنت وکړو پسې وګرځو نو انشاءالله تاسو ته به د هغې وسیله میلاو شي. ملګرو نور چې هر چېرته هم الله خوشحاله او الله نور راکوي، مال او زما کیمرامین محب جان راکوي. اجازت په رب عزالجلال مو سپارم.